دې نه ده فایده لکه د صوفیان چې وایي که نه دا دوی کې چې هغه بعض لیوني ګرځي ګنده غونته کې وایي دا خلک څه دي دا رسېدلي رسېدلو دوی رسېدو ته څه وایي رسېدو څه معنی تاسو ته پته شتي رسېدو معنی دا چې دی داسې مرتبې ته رسېدلی دی چې د ده نه عبادت ساقط شوي دي یعنې نور د ده عباداتو ته ضرورت هغه نشتی نو داسې ډېر پیران میران یي چې هغوی مونځ اودس نه کوي روجې نه نیسي زکات نه ورکوي حج او عمره نشتي او هغه مریدان یې څه وایي وایي جي دی رسېدلی دی حالانکه الله خپل پیغمبر ته څه وایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین ای پیغمبره ته د هغه وخته پورې بندګي کوه چې څو پورې تاله مرګ نه راغلی پیغمبر ته وایي ګوره چې هغه د عابدانو سردار دی هغه ته الله وایي د مرګه پورې به بندګي کوي نو دا صوفیان څه وایي وایي د یقین یوه درجه ده دلته مراد مرګ نه دی یقین څه ده دا درجه ده دې درجې ته چې ورسي نو موږ وایو دی رسېدلی دی نو وی الله پیغمبر ته وایي چې بندګي کوه د خپل رب چې ته ورسې درجې د یقین ته نو عامي سړی خو به دې جواب نشي کولی او دې جواب دا دی سورة المدثر کې دا دي چې جنتیان به د جهنمیانو نه تپوس کوي ما سلککم فی سقر ولې تاسو دې جهنم ته لاړې قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین او موږ به قیامت دروغجن ګڼو تر دې چې موږ له یقین راغی یقین څه مطلب دی دې ته مرګ ته یقین په دې وځي کې چې یقیني راځي اوس دې صوفي ته دا ووایه بیا خو دا مشرکان هم درجې د یقین ته رسېدلي دي حتی اتانا الیقین دلته به دا وایي نه نه وایي دلته خو ته مراد مرګ دی چې دلته ته مراد مرګ دی هلته ته مراد مرګ دی نو الله پیغمبر ته وایي وایي د هغه وخته پورې به بندګي کې چې څو پورې د مرګ نه راغلی د هغه وخته پورې به بندګي کې داسې که الله ټولو پیغمبرانو ته وایي واعملو عمل به کوئ عمل به څنګه کوئ صالحه پاک عمل ښایسته عمل نیک عمل دا خو معروف خبره ده موږ درسونو کې بار بار ذکر کوو چې نیک عمل کم عمل ته وایي چې د پیغمبر په طریقې او خالص الله دپاره توحید پکې او تابعداري پکې او دا د عمل د قبلېدو شرطونه دي